غازي امان الله خان چې د خپل پلار حبیب الله خان له وژل کېدو وروسته په 1919 کال کې واک ته ورسېد، په لومړي ګام کې یې د افغانستان خپلواکي اعلان کړه. د هغه د واکمنۍ پر وخت په افغانستان کې ډیر بدلونونه او اصلاحات راغلل، اما ځینې دا بدلونونه د خلکو له روحیې سره جوړ نه او له سخت دریځیو سره مخ شول. د هغه له پادشاهۍ 9 کاله وروسته د هغه مخالفین لاس په کار شول. حبیب الله کلکاني په کابل برید وکړ. د همدې ګډوډیو له وجې امان الله خان واک پرېښود. ایټالیا ته ولاړ، د ژوند تر پایه هلته و او په سویس کې ومړ او جنازه یې جلال آباد ته راوړل شوه. حبیب الله کلکاني چې د امان الله خان په دوره کې د هغه د حکومت د نسکورولو په مقصد یې عملیات پیل کول، له یو څه وخت جنگ او جګړې وروسته په 1402 کال کې واک تر ګوتو کړ او خپل یې ځان امیر غازي حبیب الله خان ونوماوه. نادر خان د قبایلي مشرانو په مرسته د سیاست میدان ته ودانګل او پر کابل واکمن شو. نادر خان ژمنه کړې وه چې حبیب الله کلکاني او ملاتړو ته به یې کوم زیان نه رسوي، خو نوموړی په خپله ژمنه ونه درېده او حبیب الله کلکاني او ملاتړي یې ووژل. نادر خان د حبیب الله کلکاني له وژلو وروسته نادر شاه شو. نوموړي 4 کاله پادشاهي وکړه او په 1412 کال کې د ښوونځي یو زده کوونکي په عمومي مراسمو کې په مرمۍ وویشت او ووژل شو. د نادر خان زوی ظاهر شاه په 19 کلنۍ کې د خپل پلار ځای ناستی او د افغانستان د پادشاهۍ واګې تر ګوتو کړې. هغه په افغانستان باندې 40 کاله پادشاهي وکړه چې دا په افغانستان باندې د یو کس له لورې تر ټولو زیاته واکمني ده. ظاهر خان د ایټالیا پر سفر بوخت و او هملته خبر شو چې داود خان کودتا کړې. په هغه وخت د کابل راډیو د محمد داود خان بیانیه خپره کړه: درنو هیوادوالو، باید تاسې خبر کړم چې نور شاهي نظام له منځه تللی او نوی نظام چې هغه د جمهوریت له نظام څخه عبارت دی د اسلام له حقیقي روحیې سره موافق دی، د هغه ځای ناستی شوی دی. ظاهر شاه هم له هغه ځایه خپله استعفا راولېږله. نوموړی د 92 کلونو په عمر په کابل کې ومړ او همدلته خاورو ته وسپارل شو. محمد داود خان چې د پخواني پاچا د تره زوی و، د یو سپینې کودتا له لارې په 1453 کال کې واک ته ورسېد. هغه په افغانستان کې د نظام بڼه بدله کړه او په لومړي بیانیه کې یې په افغانستان کې جمهوریت اعلان کړ. تا روزی که ما به خود طاقت و توان دیده میبینم و روحا و جسما ما حس میکنم که من این کار کرده میتونم. محمد داود خان لومړی جمهور رئیس او د جمهوري نظام بنسټ ایښودونکی و چې په خپل وخت یې زیاتو بنیادي کارونو ته مخه کړې وه. نوموړی له خپلې کورنۍ سره یو ځای د 1450 کال د ثور په اومه د خلق دیموکراتیک ګوند ته د وفادارو افسرانو له لورې په یو نظامي کودتا کې په دارالامان ماڼۍ کې ووژل شو. نور محمد ترکه د داود خان له وژلو وروسته د افغانستان ولسمشر شو. ترکه چې د خلق دیموکراتیک ګوند له بنسټ ایښودونکو څخه و، د سیاست ترڅنګ یې په خبري برخه کې کار کو او ښه لیکوال و چې ګڼ شمېر ناولونه یې په میراث پرېښي دي. موږ د یوه مقصد لپاره مخ په وړاندې ځو، هغه څه چې دی طبقاتي مبارزه ده چې په اخر کې استثمارګره طبقه وڅملوو او خپل استثمار کېدونکې طبقې خپل سرنوشت په خپله په لاس کې واخلي او مبارزه وکړي. نوموړی د 1450 کال د سنبلې په 25مه په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د حافظ الامین له لورې ووژل شو. حافظ الامین د ترکي له وژلو وروسته 100 ورځې د افغانستان واکمن و. امروز باز نوبتی رسیده است که بیرق گلگون افغانستان را به قدر بلند بسازین که زحمتکشان منطقه از درخشندگی آن افتخار کنند. هغه په 1445 کال د نور محمد ترکي په وړاندیز د حزب د مرکزي کمیټې غړی شو. 3 کاله وروسته یې د هغه وخت ولسي جرګې ته لاره وموندله او له دې وروسته امین د حزب د نظامي برخې مسؤل شو. هغه ځان ته د لومړي وزیر مقام هم ځانګړی کړی و.
حفیظ الله امین په تاجبیګ ماڼۍ کې د یو پخونکي یعنی اشپز له لورې مسموم او له هغه وروسته په یو نظامي کودتا کې ووژل شو. په برک کارمل چې روسانو یې ملاتړ کو د حفیظ الله امین ځایناستی شو. نوموړي د امین په کارونو توندې نیوکې وکړې او هغه یې یو فاشیست وباله. هغه تر کله چې ولسمشر و کوښښ یې وکړ چې نظام اصلاح کړي او د مجاهدینو ورپکو خوځښتونه غلي کړي. نوموړی په 1465 کال کې د ډاکټر نجیب الله له لورې له ولسمشرۍ ګوښه او په پایله کې په 1475 کال په مسکو کې مړ شو. له کارمل وروسته ډاکټر نجیب الله وروستی ولسمشر و چې د پخواني شوروي ملاتړ یې له ځان سره درلود. نوموړي د افغانستان په خلکو او حزب کې دننه ډیر پلویان لرل. ډاکټر نجیب الله د خپل ولسمشرۍ په دوره کې ډیر اصلاحات پیل کړل. نوموړي له خپل مخالفینو په ځانګړي ډول له مجاهدینو سره د ملي روغې جوړې سیاست غوره کړ. یگانه راه درست عبارت از مصالحه ملی، دیالوگ و همکاری احزاب و جنبش ها و طیف وسیع نیروهای سیاسی درگیر در این مسئله بوده است. لدې سره سره مجاهدینو په 1465 کال د ډاکټر نجیب الله د حکومت د نسکورولو لپاره لوی عملیات پیل کړل. په پایله کې ډاکټر نجیب الله پریکړه وکړه چې له واکه ګوښه شي. کلونه وروسته سره له دې چې له واکه لرې او د ملګرو ملتونو په دفتر کې یې پناه اخیستې وه، د طالبانو له لورې په دار وځړول شو. له دې وروسته کورنۍ جګړې پیل او ملکیانو ته درنه مرګ ژوبله واوښتله چې تر اوسه افغانان له هغه رنځه کړیږي. په دې کلونو کې ډیری ووژل شول، بې حسابه ورک او په زرګونو خلک شکنجه شول. خانه ما ویران است والا بالکل، یعنی ریزگیج نمیتونه جنگا از مال خانه هیچ چیزی نیست پدر. د مجاهدینو له بریا وروسته د 1471 په پسرلي کې صبغت الله مجددي د مجاهدینو د لنډمهالي دولت د رئیس په توګه غوره شو. له هغه وروسته صبغت الله مجددي واک برهان الدین رباني ته وسپاره. د دې وروسته د مجاهدینو خپلمنځي نښتو زور واخیست او د طالبانو په واسطه سقوط شول. طالبانو 15 کاله د افغانستان زیاته خاوره تر کنټرول لاندې درلودله. په 1996 میلادي کال کې چې کله طالبان واک ته ورسېدل، مجددي بیا پاکستان ته وګرځېد. له دې وروسته په 2001 میلادي کال کې په امریکا کې د سپټمبر د 11 له بریدونو وروسته د طالبانو رژیم ړنګ او برهان الدین رباني په رسمي ډول واک حامد کرزي ته تسلیم کړ. برهان الدین رباني له دې وروسته د سولې عالي شورا مشر شو چې په خپل کور کې په یو انتحاري برید کې ووژل شو. حامد کرزي په 1483 کال کې د بن له پریکړې وروسته په رسمي ډول له برهان الدین رباني څخه د قدرت واګې په لاس کې واخیستلې او د انتقالي ادارې مشر شو. نوموړی په 1481 کال کې د لوی جرګې له لارې له 2 کلونو لپاره د موقتې ادارې مشر غوره شو. حامد کرزي په لومړۍ ولسمشریزو ټاکنو کې ګډون وکړ او د لومړي ټاکل شوي ولسمشر په توګه یې کار پیل کړ. حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم. نوموړی لومړی ولسمشر دی چې واک یې له یو ټاکل شوي ولسمشر څخه بل ټاکل شوي ولسمشر ته سپارلی دی. ولسمشر غني چې د 1493 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې له عبدالله سره سیالي کوله او د ټاکنو کمیسیون له لورې ګټونکی اعلان شو، خو عبدالله ونه منله او په پایله کې یې د ملي وحدت حکومت جوړ کړ. ولسمشر غني په 2019 کال د دویم ځل لپاره د افغانستان د ټاکل شوي ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړل. عایدات ما بلند برود و سکتور خصوصی ما دا زرین نده کمیسته، دا چچر د افغانستان خلقو ده پارا قربان ده، دا سر قربانی تا حاضر ده.